قاتل ځوړند سر ولاړ و. ښځه خوشحاله وه ځکه چې نن یې د قاضي په امر د خپل وژل شوي خاوند غچ اخیسته. له قاتل سره خپل ماشوم زوی هم په خوا کې ولاړ و، خو هغه په دې نه پوهېده چې څو شېبې وروسته به یې د پلار سر غوڅ شي. هغه به بې پلاره شي. د خلکو ګڼې ګوڼې ته حیران و. ځلېدونکې سترګې به یې یوه خوا او بله خوا اړولې. ښځې د خپل یتیم ماشوم په سر لاس تیر کړ. یتیم حیران و چې د مور سترګې یې ولې له اوښکو ډکې دي. کله ژاړي کله بیا په ژړا کې مسکی شي. د دې دوو ماشومانو پرته نور ټول خلک په دې خبر وو چې لږه شېبه وروسته به څه کېږي. ښځه څو قدمه مخکې لاړه. د قاتل زړه په درزا شو. له ویرې یې ټول وجود رېږدېده. ښځې توره پورته کړه. قاتل سترګې پټې کړې. کړنګ شو. توره پر ځمکه پرېوته. د قاتل پر وجود سړه پلیشه تېره شوه. سترګې یې پرانیستې لکه یو ډارونکی خوب یې چې لیدلی وي. ښځه پر ځمکه ناسته وه. په چیغو چیغو یې ژړل. زړه یې ښه سپک کړ لکه په اوښکو یې چې مینځلی وي. بیا یې د قاتل زوی ځان ته رانږدې کړ. په ژړا یې ورته وویل: له دې ځلېدونکو سترګو دې جان شم. ته پوهېږې زما خاوند چې له کومې ورځې وژل شوی، دا ځلا مې بیا د خپل زوی په سترګو کې نه ده لیدلې. هغه مسکا چې ستا په شونډو خوره ده زما د یتیم پر شونډو نشته. ځه ورځه، پلار دې قاتل دی خو ته بې ګناه یې. زه نه غواړم چې زما د یتیم غوندې ستا سترګې بې ځلا او شونډې بې مسکا پاتې شي.